ودرېږه یاره جوړ سیات د ښځه چېرته روانې ولا دې پارک ته ځم وروره یو خو ته څونه د پارک شوقي هره ورځ دې ګورم پارک ته روانې ولا دې پارک ډېر ښکلي ښکلي هلکان راځي ښه ورسره ساعت تېرېږي سړي والکه ته هم لکه سې د هلکانو شوقي یې بچه باز یې ښه شیان دې چا نه خوښېږي ګوره دا د خندا خبره نه ده چې ته خاندې بلکې دا یو لوی جرم دی او دا داسې یو لعنت دی چې دین تباه کوي غیرت ختموي او انسانیت شرموي هر هغه څوک چې فحشه او بدکاري د مؤمنانو په منځ کې خپروي نو بېشکه د هغوی لپاره سخت عذاب دی الله تعالی رحیم دی خو عادل هم دی څوک چې د قوم لوط عمل کوي دا نه یوازې یو کبیره ګناه ده بلکې د فطرت خلاف عمل هم دی الله تعالی په تاریخ کې هیڅ داسې یو قوم دومره نه و هلاک کړی لکه څنګه چې د لوط علیه السلام قوم هلاک کړ ځکه چې هغوی همدا کارونه کول او د لواطت کوونکي مثال داسې دی لکه خنزیر ځکه چې په حیواناتو کې یوازینی حیوان خنزیر دی چې دا بد عمل کوي که یو هلک ته ته په بد نظر په سترګو وګورې نو دا ستا د سترګو لواطت شو که لاس دې پرې لمس کړ نو دا ستا د لاس لواطت شو بچه باز د یو ماشوم ژوند بربادوي او د هغه راتلونکی وژني او د ټولنې عزت ته سپکاوی کوي نو زه تا ته وایم که ته چیرې د بچه بازي سره شوق لرې نو دا عمل پرېږده او توبه وباسه او الله تعالی ته رجوع وکړه ځکه چې دا ګناه نه یوازې انسان له رحمت څخه لرې کوي بلکې په دنیا کې ذلت او په آخرت کې ډېر سخت عذاب لري نو که څوک یې کوي توبه دې وباسي ځکه چې الله تعالی خپله فرمایلی دي چې بېشکه زه ټول ګناهونه بخم یا رسول الله وروره ډېر زیاته مننه چې ما سر دې راخلاص کړو زه په د خپلو کړو ګناهونو باندې ډېر زیات پښیمانه یم او غواړم چې توبه وباسم راځه چې لاړ شم مسجد ته چې زړه د اخلاص توبه وباسم او دا عمل به زه نور په عمر ونه کوم آفرین راځه چې ځو